له هر څه وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو مرکز څخه مننه کوو چې د تیر په څیر د دې کنفرانسونو د دایرولو لړۍ یو ځل بیا پیل کړه چې په دې برنامه کې به ټولې امارتي ادارې په خپل وار سره د تیر کال فعالیتونه او لاسته راوړنې له ملت سره شریکې کړي. په همدې اساس موږ هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت په استازیتوب غواړو د یاد وزارت فعالیتونه او لاسته راوړنې له خپل غیور ملت سره شریک کړو. له شک پرته چې د دې کنفرانس په وړاندې کولو سره به زموږ شریف ملت په صنعت او سوداګرۍ وزارت کې د خپلو خادمانو له صنعتي او سوداګریزو فعالیتونو او هڅو خبر شي او خپل نیک نظرونه او مشورې به راسره شریکې کړي. درنو حاضرینو، صنعت او سوداګرۍ وزارت د لویو صنعتي او سوداګریزو چارو د تنظیمونکي او اجرا کوونکي په حیث او همداراز د داخلي تولیداتو پرمختګ، صادراتو ته وده ورکول، د پانګوالو راجلبول او کارموندنې مسؤلیت په غاړه لري. او تر ټولو مهمه ده چې صنعت او سوداګرۍ وزارت نه یوازې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې، د پانګې د پراختیا فرصتونه او کاري چاپیریال برابروي، بلکې د ملي عوایدو د زیاتوالي یا عامه شتمنیو د پراختیا، د هیواد پر ځان بسیاینې او اقتصادي پرمختګ اصلي محور بلل کیږي. صنعت او سوداګرۍ وزارت د اسلامي امارت د اقتصاد محوره پالیسي له مخې د خصوصي سکتور څخه ملاتړ ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی. همدارنګه یاد وزارت د اسلامي امارت د کاري اصولو په رڼا کې لازم ګامونه اوچت کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د ودې او پراختیا بهیر د نوښتونو او تفصیلي پلانونو له لارې تعقیب او تر پوښښ لاندې نیسي. درنو حاضرینو، صنعت او سوداګرۍ وزارت خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو په پار د افغاني محصولاتو او تولیداتو لپاره په هیواد دننه او بهر نندارتونونه جوړ کړي دي ترڅو افغاني تولیدات او محصولات ترویج او نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق رامنځته کول، د ترانزیت برخه کې اسانتیاوې برابرول، د صادراتي اسنادو د طی مراحل په موخه ځانګړی کاري چتر رامنځته کول او فعالول، د جوازنامو د توزیع ښه مدیریت او له ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د ښو سوداګریزو اړیکو ټینګول او پراخول د هغو فعالیتونو له جملې څخه دي چې د خصوصي سکتور د پراختیا څخه د ملاتړ او یاد سکتور ته د ډاډ او اعتبار ورکولو په موخه سرته رسیدلي دي. درنو حاضرینو، لله الحمد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شپه ورځ کار او هڅو په پایله کې په دې توانېدلی چې له شته ننګونو، بندیزونو او محدودیتونو سره سره د پام وړ راسته راوړنې او پرمختګونه ولري چې په لنډه توګه ورته کتنه کوو. دغه وزارت د تیر کال په اوږدو کې د سوداګریزو اسانتیاوو او ترانزیت په برخه کې د سیمې او نورو هیوادونو سره 10 دوه اړخیزه او څو اړخیزه هوکړه لیکونه نهایي کړي دي. د روسیې، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او ګڼو نورو هیوادونو سره د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي چارو او پانګه اچونې په برخه کې لا ډیره همغږي او نږدېوالی رامنځته شوی. با قزاقستان روابط دوستانه داریم. هیات‌های دوجانبه در سطوح بلند سفر نموده. ما نیز به کشور قزاقستان سفر کردیم. کنفرانس بزرگ 3 جانبه با حضور نمایندگان کشور ترکمنستان را برگزار نمودیم. روی خرید غلات با آنها صحبت کردیم. تقویت صادرات افغانستان به آن کشور، چرا که ما بتانیم صادرات خود تقویت کنیم. تخفیف در هزینه انتقالات دو طرفه در خط آهن به توافق رسیدیم. همچنان زمینه را برای امضای قرارداد بین سکتور خصوصی دو کشور در حدود 200 میلیون دلار را فراهم نمودیم. در سال گذشته 38 میلیون دلار صادرات و 229 میلیون دلار واردات داشتیم. صادرات ما به قزاقستان نظر به سال قبل 2.5% افزایش یافته است. با کشور چین ما رابطه ما در حال گسترش است. با آن کشور سفر داشتیم.
با مسئولین دولتی و خصوصی آن کشور گفتگوهای خوب صورت گرفت. در سال گذشته 34 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 40 میلیون دلار واردات داشتیم. صادرات ما به کشور چین نظر به سال گذشته 16% بیشتر گردیده. چین به صادرات انار افغانستان تعرفه گمرکی را حذف نموده است. در مورد ازبکستان سفرهای به کشور ازبکستان داشتیم. در مورد جلب سرمایه گذاران ازبک روی زغال سنگ، سمنت، تولید برق و کاهش هزینه های ترانسپورتی به توافق رسیدیم. نمایشگاه بزرگ در اونجا دایر کردیم. گفتمان تجاری بین دو کشور خصوصی و دولت با دولت برگزار گردید. در سال گذشته 23 میلیون دلار صادرات و 258 میلیون دلار واردات داشتیم. با کشور ترکمنستان روی تقویت تجارت بین دو کشور توافق صورت گرفت. آتشه تجاری افغانستان یا آتشه تجاری امارت اسلامی افغانستان را با آن کشور معرفی نمودیم. اولین نمایشگاه محصولات افغانی و کنفرانس تجاری افغان ترکمن را در آن کشور برگزار نموده روی زمینه برای امضای قرارداد 13 میلیون دلار بین سکتور خصوصی دو کشور فراهم ساختیم. جمعاً به ارزش 200 میلیون دلار بین سکتور خصوصی دو کشور قرارداد صورت گرفت. با ایران روابط خوب تجارتی داریم. سفرهای مقامات در سطح عالی صورت گرفته. میلیون ها هموطن ما در ایران به سر میبرند. صادرات ما به ایران در سال گذشته 19% افزایش داشته. در سال گذشته 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار واردات داشتیم. در زمینه تقویت تجارت و ترانزیت مخصوصاً از طریق چابهار با ایران به تفاهم رسیدیم. کمیته مشترک ایجاد نمودیم که روی مسائل چابهار بیشتر بحث میکنند. با کشور ترکیه روی تقویت تجارت بین دو کشور توافق نموده. آتشه تجاری امارت اسلامی افغانستان را با آن کشور معرفی نمودیم. روی بازار زغال سنگ، سیب، پنبه، تالک و قالین افغانی در ترکیه پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. صادرات ما به کشور ترکیه 53% افزایش یافته است. در سال گذشته 27 میلیون دلار صادرات و 80 میلیون دلار واردات داشتیم. با روسیه روابط حسنه برقرار نمودیم. در رابطه با گشایش دهلیز شمال جنوب گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه در حضور نمایندگان پاکستان داشتیم. پاکستان نیز متعهد گردیده است زمینه را برای دستیابی روسیه به بحر هند از طریق افغانستان فراهم نماید. همچنان روی کاهش هزینه‌های انتقال، جلب سرمایه‌گذاران روسی در افغانستان، واردات به قیمت ارزان، افزایش صادرات و انتقالات از مسیر ترکمنستان بحث و موافقه داریم. صادرات ما به روسیه 54% افزایش یافته است. در سال گذشته 5 میلیون دلار صادرات و 382 میلیون دلار واردات داشتیم. روسیه تحت برنامه ایروئیشیا تعرفه 97 قلم اموال تجارتی افغانستان را برداشته. یعنی ما میتونیم از طریق کشور روسیه 97 در قلم اجناس بدون تعرفه ما صادرات داشته باشیم. خصوصا به کشورهای اروپایی میتونیم برسیم. مجموع تجارت افغانستان در سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار بوده. از این جمله 1.8 میلیارد دلار آن را صادرات و بیشتر از 8 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. صادرات زغال سنگ افغانستان از 500 میلیون به 174 میلیون دلار در سال گذشته کاهش داشته است. صادرات پخته، انجیر، کشمش، زعفران، پیاز، نوشابه‌های غیر الکلی رشد چشمگیر داشته. در طی سال گذشته توانستیم با ایجاد سهولت‌ها در تجارت، کنترل قیمت، تشکیل کمیته‌های کنترل، قیمت مواد اولیه و خوراکی را تا 27% کاهش بدیم. در بخش صنعت در مدت یک سال حدود 100 کارخانه جدید افتتاح شده. صدور جواز به حدود 1004 شرکت صنعتی و تولیدی توزیع کردیم. بلند بردن سطح خودکفایی از 48 قلم
به 133 قلم، صدور چندین مصوبه کابینه و کمیسیون اقتصادی جهت حمایت از تولیدات داخلی به پیشنهاد وزارت، معافیت و تسهیل در روند تولید ماشین‌آلات صنعتی، تسهیل در روند واردات مواد خام مورد نیاز صنایع با استفاده از تعرفه هماهنگی، ایجاد مسئولیت برای فابریکات مطابق فرمان مقام عالی امارت اسلامی، تعرفه با 1,072,000 تن مواد خام، تعرفه به 1,098 پای ماشین، صدور تعرفه برای بیشتر از 650 شرکت، جدید و تمدید، یعنی جوازهای جدیدی که ما دادیم و تمدید کردیم، بیشتر از 23,000 جواز به شمول زنان، ارائه سهولت به 65 تن افراد و سرمایه گذار خارجی جهت بازدید از افغانستان ارائه گردیده. این 650 نفری را که ما ذکر میکنیم، هدف ما از این 650 نفر او ده افرادی هستند که از طریق دسک میدان هوایی، سهولتی که ما ایجاد کرده بودیم، اونا آمدن در افغانستان بازدید نمودن و تعداد از اینا سرمایه گذاری کردن که باز روی ازی بحث میکنیم. از طریق دسک سرمایه گذاری میدان هوایی، ایجاد اشتغال برای 646,000 تن به صورت مستقیم در سال گذشته در مرکز و ولایت از طریق برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی فابریکات قالین، تشبثات کوچک و متوسط و همچنان عقد تفاهم‌نامه‌ها با مؤسسات. یعنی ما توانستیم در سال گذشته به 646,000 نفر ما مستقیم زمینه کار مساعد بکنیم. فعال نمودن مراکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی در ولایت‌های مختلف، یعنی در 14 ولایت، و مطالعه ایجاد مراکز در ولایت‌های دیگر، ارائه تسهیلات در روند اخذ پاسپورت به متشبثین و تاجران از طریق چتر واحد. این کارهایی بود که ما در سال گذشته انجام دادیم. برنامه‌ای که ما پیش رو داریم در سال 1403 برنامه‌های توسعه پارک‌های صنعتی است که در 34 ولایت ما می‌خواهیم پارک‌های صنعتی ایجاد کنیم. احداث پارک‌های صنعتی جدید، ایجاد زون‌های خاص اقتصادی، ایجاد زون‌های پروسس صادرات، ایجاد مراکز تولیدی و تجارتی تشبثات، معیاری سازی تولیدات داخلی، وضع معیارات کیفی بر اقلام وارداتی و تحکیم روابط تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه. و در سال گذشته یک مسئله دیگر هم من می‌خوایم یادآوری کنم که با پیشنهاد وزارت صنعت تجارت الحمدلله در 34 ولایت ما توانستیم تا ریاست‌های خود فعال بسازیم، به خاطر از اینکه ما تصمیم داریم در تمام افغانستان پارک‌های صنعتی ایجاد بکنیم و از افغانستان مصرفی با توفیق الله متعال به یک افغانستان تولیدی و صادراتی تبدیل کنیم.